خوست تلویزیون ډېر قدرمنو خوږو لیدونکو او د راډیو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو خوښ یم چې یوه اونۍ وروسته بیا په دغه خپرونه درته پیل کړو. زموږ کارمندان حاضر شوي دي. ښه پوهېږم خو نه پوهېږم ډېر دوستان به دغه خپرونې ته انتظار وي او انتظار به باسي چې دا خپرونه کله چلنېږي. وایي چې خپرونه دغه د چلن شولې خیر سره په دې هیله دا خپرونه تر پایه زموږ سره وګورئ او د راډیو د لارې واورئ. په دې خپرونه کې به ډېر شیان ووینئ صاحبانو. د دغه خپرونې نه ډېر خلک شکایتونه کوي خو تاسو پوهېږئ کوم خلک شکایتونه کوي. صاحبانو ځینې هغه خلک شکایتونه کوي چې خېټې په میز باندې اچولې وي له خیر سره او شنه چي ته ناست وي. قدرمنو راځئ په سر کې غټ غټ ښایسته ښکلي مست خبرونه رنگین او بیرنگه خبرونه Yurturi ve tiapari virist yurtlu berentia golbaşre ritmiti çiçalay birit kutulu moriti razari yurturi kidirli gir tiapataniri. دای داسې وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه چې چلایم ترجمان مې ګل بشر خان ده. دا خبرینه به که خیر وي تاسو ته په فرانسوي ژبه کې ویلی کېږي. Репетиратну пон репертловатни шиперитирутски стиратиала мутну пупуриваратия хастала ершват рутукмки диратилогат пимесетрития салтакерлабататни миби попорнеретиала пушни стиратия паратанития. دای داسې وایي چې په د زنه زنه اداره کې یې ساره شپه تو خوستی کېږي. د زنه زنه خې بلکل په خوله د نه غوړي د ته وایي چې چای مایرونه کدن د کسان دو چې زه یم زاده ته وکم. خدای داسې وایي چې د لوړپوړي چارواکې نه میله دغه دو چې دا رقم ته خلک څارنه وکړو که وایي کسي وایي چې قانون منګولو ته یې وسپړي که چېرې دا کور ونه شي میږه ښه پوهېږم خو نه پوهېږم دا ټیم به وي درېمې که خیر وي هغه اداره چې رشپات کې وخوستی کېږي دی به نوم وخوري چې پلونکی اداره رشپات وخولي. Деперневит лотир барашастетине титурни бегати каталаги ти спаллайри ти ванеони ритики типу нури ведилисижи ти пирани тики веретито лошон топумират кисти пириният лошин дирити пикерат ну тлоари бибинтире. دای داسې وایي چې بیا سپرلایر نږدې دی خلک ونه لکوي. دا څه کوله محکمه د خدای ونه سره لاکې کړه خو په ملم سره وخوړی. یسم هیله دغه ده چې کومه ونه چې لکوي د ده پوره دی پاملرنه وکړو چې هغه ونه چې دی لکوي باید سوتنه یې وکړو. ځنه داسې خلک کې شته چې په خپله منځکه کې ونه نه لکوي یې بل لرې ته لټ کې برید پسې ور وایي چې دغه ونه مې تو لرې ته در لاکه کړه ده ته تاون په ور کوي. هیله هم دغه ده چې د کورونه سره تېر شي په خپل برید ونه کو چاته تکلیف ورنه کو هغه ونه چې دی لکوي باید سوتنه یې وکړو. Випетнери тюру стибили темана тити уши диритила пашан пахар бирития солошен сапаиги рети патолошен лахтиги пиратия истипяни дулу яшитипи утонурни реперата лахисту крубиритяни стебище бигера чатолошен тупярай. دای داسې وایي چې په د ښار کې دغه لښتي چې صفا کېږي علم دغه دو چې دی شپې صفا کوي ځکه چې ګریزه چې د خریون و تر درېنې باید د لښتي صفا وي. یس که خیر وي دغه لښتی نه خوره سره جګه کوته شنه خوره دغه خو سمیشتې ورڼه چې پکې ګرځي په لګته پکې وخېږي وشه بوټینه یې امر دوړ وي جمعې امر دوړې وي چې کله کیر ته لوړ شي وشه ای کیر ولس را په غذاب کا کاړي اوې ته یایي چې ګیزمه بوټینه د ترانګې بیا د پچي کړ نستلې وشه په سرې کې سره نیولې وي دی داسې یایي چې علم دغه دو چې د لښتي یې شپې صفا شي. Бериот ну шотурни пети лаги гулбашер хан че чалай гутю мотулу шунту пети тяги. دا وی خبرینه چې مو چې چلی دربو راول ګل بشر خان ترجمه کړل بیا هم په لوی مهربانه خدای سپارم. د خوست تلویزیون قدرمنو خوږو لیدونکو اورېدونکو السلام علیکم. شړشم ګل یم د یوه حالاتو سره به درته حاضر یم. قدرمنو راځئ چې ورشو چې هوا کومې درجې ته رسېدلې ده. په ځینو ځایونو کې صاحب هوا ډېره ښه شوې ده معتدله ده او په ځینو ځایونو کې اور اخیستی دی. ور به شو زمونږ د کاندیدانو هوا های های د کاندیدانو هوا د تودوخې لوړه درجه یې صاحبانو بیخي اور یې واخیستی او ځکه چې کاندیدان به راغله دلته راته ویل به چې زمونږ له خیر سره تشریفات ډېر وکړئ چې مونږ وطن ته خدمت وکړو. تاسو خو مونږ پېژنو
او د ځینې چې تاسو خو د وطن ستوري ټولو کارمندانو خوشمیشتو خلکو سپینګیرو ته به خبرې کولې او ټیټه درجې کله چې کامیاب شول اوس چې دفتر ته ورځې وایي چې دغه سړی څوک دی نوم مې نه دی زده کړی نه یې پېژنم چې ورته وایي هی کاندید صاحبه کاندید صاحبه زموږ پرایو دغه ځای ته ورسېدې اوس مې نه پېژنې خدای دې د ځینې کاندیدانو ته هدایت د نیکۍ وکړي وایم چې څه م راکړل بل وخت به ووټ در نه کړم له خیر سره چې حلالوی مې خو ښه خدای به خیر پېښ کړي دوستانو راځئ چې ورشو د مایوبینو هوا د مایوبینو هوا ډېره خرابه شوې ده اسمان یې برګ دی صاحبانو په دا ځینې ځایونو کې وریځ ده او ځینې ځایونو کې له خیر سره بس واوره ورېږي او په ځینې ځایونو کې ګرمۍ خلک وسول د تودوخې درجې مایوبین شکایت کوي چې موږ د سرعت ټول د بدن غړي په وطن په ساتنه ابادۍ کې د لاسه ورکړل او ټیټه درجې زموږ حق حقوق چې دي د ځینې رئیسان صاحبان یې ضایع کوي وایي چې نشته دلته داسې حقونه کوم ماشونه چې راشي په هغه کې له خیر سره یا لوټونه باد ترې ویسي ورک وي یا د جوب نه تر لیدلې وایي تنخیم کمې شوي دي صاحبانو زموږ د کلي او قوم هوا د خوست ولایت درته ښیمه دا ځینې مسلمان ورونه چې دي هوا ډېره خرابه ده وایم چې ګرمۍ یې اور اخیستی دی د پټیو او لښتیو په ویالو باندې کوم خلک چې ونې کښېنوي نیالګي له خیر سره بس هسې کږه کې هغه د خپل ګاونډي طرف ته وایي چې دلته چې دغه ونې څانګې وکړي نو د پټی به عبره نه کوي پټی به شاندي او ټیټه درجه یې هی خدای د هدایت د نیکۍ درته وکړي وایم چې دا چاته توان نشي ورکولی خپل ځان ته د توان پېښ کړه د علام په تا پسې فکر شه د مسلمانو په تا پسې فکر شه دا مځکه ستا نه ده دا د الله د الله ته پاتې کېږي قدرمنو دا و د هوا حالت چې ما شړشم ګل وړاندوینه درته وکړه بیا چې د هوا حالاتو سره درته حاضرېږم تر هغه مو په لویه مهربان خدای سپارم خوږو قدرمنو لیدونکو ګلزرنان د تروشو خبرو سره یو وارې بیا حاضر شوم تروشو خبرو ته غوږ شم اوله تروشه خبره ده تعلیم او زده کړه د تعلیم او زده کړې خوند بالکل داسې یو لږ غوندې فیکه غوندې دی ځکه چې ځینې شاګردان دي چې د مکتب نه د درس په وخت کې پټېږي او بې مالګې پاتې شي کله چې پوهنتون ته لاړ شي بیا یې مالګه نه وي پکې قسم په خدای بیخي تروش نه وي هېڅ تروش نه وي او دویمه خبره دا ده چې لوږه ده دومره د ځینو خلکو سترګې وږې د لوږې اخیستې دي چې نه خپل حق پېژني او نه د بل حق پېژني خو چې کله یې نفس خبرې په چشم په مالګه شي کله یې چې د دوو سترګو ته خاورې ور ودوړېږي نو بیا به ښه په مالګه شي هر څه به یې بیا صحیح شي او بله خبره دا ده چې بیړه ده هر سړی بیړې اخیستی دی څوک چې ډاکټر ته ورشي هم بیا ورته وایي چې ما ته زر نمبر را مخکې که چې زما ډېره بیړه ده هی صبر خو بیخي بې مالګې ده هېڅ مالګه نشته پکې هېڅ کم صبر نه کوي سره له دې چې صبر ډېر ښه شی دی که چا صبر ونه کړو بیړه یې وکړه نو کېدی شي چې ډېر زر بې مالګې شي دا وه تروشه خبره چې دا درېیمه تروشه خبره مې درته وکړه ډېرو خلکو قسم په خدای زما د تروشه خبرو په وخت کې د پټکو سره لیمبوغان وخوړل مننه کم ویای چې ړانګه بانګه سیده ګله وناتو فکرم دی ړانګه بانګه سیده ګله وناتو چرګول د جنګای ورک دی ډو بالا ګرځاو کنه مننه کما قدرمن لیدونکي اوریدونکي خپيګم خو نه پیګم په دغه خپرونه کې میږي و مشاعراتو چې شعرونه هر وخت ځونی نه زیروي په ډېره خورۍ په تکلیفې ځکه نن سبا سوړا دی د کوپرۍ نه تللی دي نه پته لګېږي چې سوړه نه تللی دي نه وي داسې ډېرې نه وي خو دی پسې ګرځي په د غرې کې وشه د تیږه یې وبله تیږه ړاوي کړه په کوپرۍ ورلوندې ویا به ته چې سوړه مې شي خوله مې کانز دی وشه دی میږ شعرون به ته چې نه یو به شعر خامخار ته ښیي قدرمنه تو څه ته په مشاعران د پایل کې د مشاعرې په د اول سار کې میږ یو
داسې شاعر لري چې دا هر وخت که خیر وي ونه خو ته پریت وي ځکه چې هر وخت خو پیری په ونه کې کېنوسته دا یې کړاپ پر وورځي دغه خو پیری یې نیول یې وي ټینګه یې دغه شاعر نوم دی که خیر ګلزنډای صاحب ګلزنډای د خدای ژوندی لري. السلام علیکم ښه یې وعلیکم السلام. ماشاءالله ماشاءالله بس خو په دا ژمي کې خو چې خدای کنه ښه یې ګل بشر خانه زه الحمدلله سټه یم ښه نه ښه یې په مونږ د سړک تشای نه کو چې چلای صاحب ډېره مننه چې د مشاعره کې مې ګډون وکړو مثلا یو شعر د غر لګره د نصیر تحری فارسي ژبې نه ژباړلو په پښتو کې چې په حقیقت کې خو د زړونو مالک خدای ده او په حقیقت کې خو د زړونو مالک خدای نه نصیر څه په خبر ده چې فساد په کوم ځای ده دا موسره بیا خپل شعر د عزیز جان خواهش کړو ناغو چیچلی صاحب عزیز جان نه چیچلی صاحب مولا خلا غلطه شو بل عزیز وو چیچلی صاحب دا خواهش کړو چې په خپل خوستوله لهجه کې وي چیچلی صاحب داسې وکړه داسې بالکل نو دلته مې لیکلي دي چې په ځون اختاش حرم مخره په اولاد بوز با پای خود گسپن با پای خود که پارسی ګټه کړې چې چلی صاحب ته ښه پاته ده چې وزا به په خپله خپا کوړی وي او میږه به په خپله خپا کوړی وي یوه ورځ به پکې مون شي چې کابر ته روان شي یوه ورځ به پکې مون شي چې کابر ته روان شي په عمر ادبار نشته داسې درومې لکه بود او بله غیر شعر دا چې خاک خوره د غریب دوزخ دې شه نصیب امین امین چې خاک خوره د غریب دوزخ دې شه نصیب په تورو خاورو مړ شي نوم نشان دې شه برباد ډېره مننه او بله مغې د مقطع دو چې حرمونې لګیا یې د څو ورځو علمایي نی بالکل که والا چا نه درو وړي والا هر سړی به مري بالکل بالکل په حرمونې لګیا یې د څو ورځو علمایي داسې د خدای خور که چې په ژوند نشي اباده بوز به پای خود نو بله مقطع دی چې ایمونږ داسې شاعري دو پښتو نیمه فارسي دو ایمونږ داسې شاعري دو پښتو نیمه فارسي دو خوږه غوندې لګېږي لکه نوکل کې نخود ډېره مننه چې چلی صاحب یوه بله غیر د مقطع دو چې په خدای میجار کې ګلزنډي څوک نه وایي بیزیا په خدای میجار کې ګلزنډي څوک نه وایي بیزیا په یوه منګه سې څرنګې تباه کړلو نمرود په ځون وخته چې حرم مخوره په اولاد بوز به پای خود ګسپن به پای خود ډېره ډېره مننه ژوندی اوسې ګلزنډای صاحب خدای دې ژوندی لري خدای دې در ژوندی لري چې چلی صاحب وایي چې یې ناسوره ډاکه خوله در وکړه فکرم دی یې ناسوره ډاکه خوله در وکړه په غم که کار شه په نشه دې کړم ما یاره نه یم دله یک نه یم خو خیر مننه کومه بیا توسه نه قدرمنه توسه به ووایئ چې دا ګلبشر خان دا مره سره تشویقوي څه علت دی دی داسې وایي چې داسې نه چې میږ نه وتښتي ځکه چې نه دی داسې یو کور سړی نه دی خو بیا مې دی تشویقوي مننه نه کوم چې دی مو دمره قدر کو یه ګلزنډي نه ډېره مننه کوم چې توسه ته دا ښکلی شعر در ووروه نیمه فارسي وه نیمه پښتو وه مته د زنه ملګري مې یایي چې نن داسې برېښه لکه هغه یو نوم نه علیګونه سوداګر نه دی چې پوسه نه علیګون روري چې خو خدایم دی دې ته سیخ نه کو چې زه پلیاره کې که خیر وي علیګون رم خو بیا چې مجبوري شي علیګون به روري نه داسې نه ده خو چې دغسې برېښې مننه کومه یس که خیر وي میږ یو بل داسې شاعر لري چې دا هر وخت که خیر وي د خلق په سره کې نسی وایي چې تو حقیقت نه وایي دا هر وخت حقیقت وایي میګه لټکی وته خفه کېږي ځان چې هر وخت چې چا سره وي خوله متاوي یې دغه شاعر نوم دی چې چلای صاحب
السلام علیکم زیاته خدای ښه جوړې ښه خو یې ماشاءالله ډېره ښکلې ټپۍ د په سر کړې وه متار کسه که خیر ګوري انشاءالله کار کې پسې ګرځه ونور ما سره خو ګرچې ګلبشري خان نه زما صفت زیات وکړو دا ځل مې ډېر چیچل نه دي کړي فقط چې یو څه اندازه فقط لږ لږ ډېر نه ښه دوستانو دا چې اوس د افغانۍ د مروجولو لپاره هڅې روانې دي ما هم یو څه اندازه څو کرښې په دې باندې لیکل دي وروستی بل شعر دی خو دواړه مې یو ځای لیکل دي هیلهمند یم چې خوښ مو شي ارشاد وای چې ګرمیږي به که خدای کړي سوړ بازار د افغانۍ ګرمیږي به که خدای کړي سوړ بازار د افغانۍ شروع به شي په ښار کې کاروبار د افغانۍ وای چې ښاریانو تصمیم ونیو چې رایج افغانۍ کړي ښاریانو تصمیم ونیو چې رایج افغانۍ کړي او چې دا ښار زیوري کړي په سنگار د افغانۍ ژوندي اوسئ مننه وای چې که نور یې مخالف دي بادارانو ورته ویلي که نور یې مخالف دي بادارانو ورته ویلي او ما او تا ته خدای لږ قدر په کار دی باید بیا وایم وای چې که نور یې مخالف دي بادارانو ورته ویلي ما او تا ته خدای لږ قدر په کار دی افغانۍ او بل شعر چې کوم دی هغه داسې دی وای چې وخت پرې راځي چا چې د ملک سره جفا کړې ده وخت پرې راځي چا چې د ملک سره جفا کړې ده او نیستي خوري چې د دې خاور نه اغلا کړې ده او بیا وایي چې چا چې د بل په ژوند سودا او تجارت کړی دی چا چې د بل په ژوند سودا او تجارت کړی دی او ستونزې به ویني چا چې دا ډول سودا کړې ده او بیا وایي چې څوک چې په بل وهي ملنډې او په ژوند یې خاندي څوک چې په بل وهي ملنډې او په ژوند یې خاندي او پسې به خاندي چا چې بل پورې خندا کړې ده بیا وایي چې په دې دې پوه شي څوک چې بل پسې اپلتې وایي په دې دې پوه شي څوک چې بل پسې اپلتې وایي او پسې به کېږي چې په بل یې غږېدا کړې ده دوستۍ مقطع ده دوستانو ډېره زیاته مننه وایي چې چل یې ټول به د عمل په سزا ورسېږي چې چل یې ټول به د عمل په سزا ورسېږي او چا چې په دغه دنیا دا کړي او دا کړي ویایي چې خلک چې ناخ کولی کسی ویتا فکرم ده خلک چې ناخ کولی کسی ویتا رنگ میں تک تیر شکا کلام شتا به کلار دریم مننه کوم کنه رټ ماسره ورځي دا چوکۍ مت نه کوي فکر یا امر وړي دي مننه کوم بیا دنه چې چلی صاحب نه ډیره مننه کوم وای چې دا افغانایم چې سره واچ کړی وای خاکی صاحب وای خو می دا زنه چارواکي شته چې وتا وای چې دا افغانای به سرګی شي وشه دازي وګراوي چې نن صاحب ته ونه کې دا نه راته خو په افغانای خو لیسو د په کال دورس راکی نه پیګم خو واسو یې خدای دا وکړي چې دا افغانای میکس سره رواج کی یس که خیر وی میګیو بل شاعر لري چې دا یار وخت یې منځکه په تال کې کیز و متر لوند په منځکه کې نه تلای وی زونی د پنکړه وی زکه چې کله دا لړکی د څرمنې په خاغوند شي و نه سوپ پړتر ورځي خو پر یا وډر کو په د مانز کې وشا کراپی وانی ماب کې ونسی یې دغه شاعر نوم دا چنار ګل چې روشي تاسو ته السلام علیکم جوړ ته بیا دا خدای ژوند دا نه ماشاءالله نن خدای تیغ نه په سر کړی د ډېر خلای برېخي ماشاءالله خلای برېخي مننه ګلبشري خان ټولو شاعرانو لیکوالانو السلام علیکم بیا هم لکه څنګه ډول چې چلی صاحب ویلو چې افغانۍ په شهر کې مروج کی کسر ډول دا زه هم تیر شعر ته رزم یوري می تیر خبرونه کې ویاله دا کوم دي هغه دولتي کارمندان چې تاسو ویل چې امغه نه غواړي مونږ بداران چې افغانۍ مروج شي نو یو دې پر نه یا شاد وکړه یی چې زمون سکه افغانۍ دا مروجه دي کلدارا مجرم شوی دکاندارا مجرم شوی دکاندارا اگر مې تیر ځل مو ویلی و چې دا د غوټو دکاندارانو لپاره اوس د هر چا لپاره د ولې خدای دا وکړي چې مروج شي یا چې زمونږ سکه افغانۍ دو مروجه دي کلدارا مجرم شوی دکاندارا مجرم شوی دکاندارا
نیټه باندې دې تیرې صحت ته دې مزیرې نیټه باندې دې تیرې صحت ته دې مزیرې ویبسایټ نه چې سار خلاص کړي نو پروشیډي وکي دارا مونږ چا کې درته وو ډیزل دی که پټرول دی قیمت دی که سون دی ډیزل دی که پټرول دی قیمت دی که سون دی اوبه کې هم ورګاډې موټر وبسې دی کورا چې نه شي سودانو بیا ناس وي ډېر خپانو شوري وي د غلانو چې نه شي سودانو بیا ناس وي ډېر خپانو شوري وي د غلانو چې ورشي دوکانه ته خوله در ونیسي بې کوره د مشرانې خورې چې چاکلیټ که بدمي دی په منځ کې لرګي دي چاکلیټ که بدومي دی په منځ کې لرګي دي ګټلې دي حرامې د پیسې دي ګننګوره دوکانداره خدای دې بازار موړ کا امي که وخت کمې قدرت شي د ټول به ډېر چټک شي که وخت کمې قدرت شي د ټول به ډېر چټک شي د ټولو خاینانو نه به ډاکه کمه ګوره اخیری مطلب دی چې رضای چې نرګوله نورکینه داسې غله رضای چې نرګوله نورکینه داسې غله زمونږ نه تپوس نشي تپوس کېږي لیبداره مجرم یې ویایي چې یس په دا وکلی کې نه زیږي دوړه فکرم دی یس په دا وکلی کې نه زیږي دوړه پلور د پلوټه ته یې ویره کچې دې تام فکر دی چې دا ورشي زنو نه خدای دا نه کو خدای دا نه ما مې خپه کوئ ما مې شرموئ نه یم د لایق نه یم خیر خو بیا مننه کوم تاسو نه ډېره مننه کوم قدرمنه چینار ګل نه ډېره مننه کوم دغه او چې داسې اوغانه یې وښایله که چې شی وښایلی زما خپله ذهن داسې پیرا کور نه کو ځکه سوړه سره والایم لږ ګومراز یود شي ډېره مننه نه کوم یس که خیر وي میږي بل شاعر لري چې دی دی یغه منګاله سار نه زونر سوالای دی ډېر په خورای په تکلیف په پخیر غلای دی خبر مې ورلا غلای وای چې لا کېګم نه خو درغله ما بیا به سروینی خو زونر سوالای دی دغه شاعر نوم دی شړشم ګل صاحب چې روشي تاسو ته د خپل شعر السلام علیکم پرشه شلا تو خود تو برگی افسر وردی دی چکی ساتو نموش رشوت خور در جپاتا ولا گیم دک پاره نیوایم لٹ کی گزارا که در رشوت خور من هرچی مزنه وقت داخل پاکیگی نه میکسی پریگدی نه تو برگا خوزا که گرزاو ما جب داگر که پولوس نیت پاک سنا پریگدی نه پونشا تاتن نه پریگدم زیان جسا گزارا کرد برگای کده نه خدا خکر خدا ما بود که مزرا یو شیر سره دای ربانیر شاد یای چی موگ نبودیگو ترسو پرچه رشوت وی پردویو تا بسولکو چه داغا معدد وی مننه کو یای چه رشوت ورکون که او رشوت اخستون که دولا دوزخی دی کسو یه؟ رشوت اخستون که او رشوت ورکون که دولا دوزخی دی غل دی غلن اخلاق کو خدای چه سوک و ملومات وی چه داغا معدد دیره مننه یا چې ټول ورځ مزه وایا ګرمه پکوړه وایا کښې ورکه ټول ورځ مزه وایا ګرمه پکوړه وایا په واکه د چې یونین ریاست وي چې دغه موده مننه یا چې سترګې چې دې کول شي اکله شرمېږي ورځ په ورځ غوټېږي سترګې چې دې کول شي اکله شرمېږي ورځ په ورځ غوټېږي زر به شي بربود چې داسې عدالت وي چې دغه معدت مننه کو ورکه چې ګوګه ما کوم نه بزوی
یا چې چرګه ورته یې پیپسي هم ورسره وي بس نه وي نو منا وي چرګه ورته یې وي پیپسي هم ورسره وي بس نه وي نو منا وي رشوت په پیسې وخوري په پردی مړی خلقات وي چې دغه واده یا چې عجیب عجیب عادتونه یې زده کړي رشوتخور مو خو چې لیدلي رشوتخور کسې ورکې عجیب عجیب عادتونه یې زده کړي رشوتخور مو خو چې لیدلي رشوتخور یا چې رکوای سرسیه وي که زکات وي چې دغه واده ډېره مننه که مننه دومره ډېره مننه شرشمګله دا تبرګای ډېر خدای دې ژوندی لره شرشمګله ډېره مننه امین خدای دې عمر وکړه اړتیا ویایي چې هغه د ویر دي که په زړه دي فکر هم دی هغه د ویر دي که په زړه دي چا په تماکۍ لاړلې خوله د رواتمه مننه کومه شړشمګل نه لټکي دغه رشوتخور یې سره وټکوه بخښنه زه غواړم رشوتخور صاحب تو څه هېڅ کار نه ویني خپل کوري نفسه کوي ځکه چې وایم زه چې که یا داسې جیب ته سترګې درته نیولي داسې لږ خیب غونده پور وشي چې څه ته راته رشوت ورکړی نه وي یې څه که خیر وي لږ یوه پیدا میږ تو څه وکړه د رشوت هم ډېر ښکلی نوم سره ورکړه قدرمنې شیریني نه شیریني نه درته وایي چې لږ چای مای پرې کوه وسړه چای یې ورکړه دا څه رقم چای دی خو بیا مننه کومه رشوتخوارۍ تو څه نه زه بخښنه غواړم ایمیږ شعرونه داسې دي چې خو پیره یې ورته یا ایمیږ به څه وکړي خو زه به نسخات ورته وکړم بل ورته به څه نه ده څه وایي ځکه تو څه اسه سترګه ډیکې شوې نه خفه کېږئ خو د ایمیږ شعرونه خو نه راخفه کېږي تو څه اصلاح کېږئ نه دی نه درېږي نه خو زه به نسخات ورته وکړم چې مننه کومه یس که خیر وي میږ یو بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی مخکینی څېره ده یې خلک په زړه کې ځي لري یې دغه شاعر نوم دی انځرګل چې رشتي تو څه ته جوړې تو بیا ته خطر کم خره جوړې نن خدا سے برخه ځان سکرای جل نار خلوص خو بیا خیر رنگ د خدای مهرباني د رغل شاعرانو په اجازه ارشاد هم ده که نه ارشاد نه ده راغلی ارشاد نه ده راغلی یعنی چې سترګو کې مو هر وختي تصویر دی پیسو تشلخو درویخي بیخي وراخ سترګو کې مو هر وختي تصویر دی پیسو هر سړی خوان کې کسه گیر دی پیسو مهرباني ګاټې کړو یو بل نه بس په دې سره اخته یو ګاټې کړو یو بل نه بس په دې سره اخته یو ککړ چې په غذا پې والا ویر دی پیسو نشته پخوانی خبرې چا پوښتنه نه کوو کوم حالات کې یې صاحبه دا پوښتنې ورکې شوې نشته پخوانی خبرې چا پوښتنه نه کړو دا نن چې زنځني شوه ټول تصویر دی پیسو مننه غاټ شو په پیسو کې هر سړی ورپسې تښتي درویخې بیخي وراخ کې غاټ شو په پیسو کې هر سړی ورپسې تښتي څوک پسې ملنګ ده خو څوک فقیر دی پیسو دومره مینه خانه د پیسو سره انځرګوله دومره مینه خانه د پیسو سره انځرګوله خاینې چې مرید دا رشوتخورې نو بیا پیر دی یاره انځرګله خدای دې ژوندی لره ډېر خوږي که شعر دې موږ ته ووایې خوشحاله اوسئ ویایي چې کلیوله مې ګڼلی فکر هم دی چې کلیوله مې ګڼلی وا خدایه دا څه په زراور جانان ده وړاوه مننه کومه انځرګل نه ډېره مننه کومه چې تاسو ته د ښکلی شعر در وورو واقعا یو شی پکې وي وزن پکې و خو که څوک داسې کره کتنه پې وکړو یس قدرمنه داسې یو مدګوډ شعر یې مو سره شته
دای په دا ویږده بوټې پیره دا زنه نه دی بل ورځ مې پکې کړی وي الماسی مې په غیږ کې یوړه ما نشم اطلا وشه ولته وروا په داړه کې ورکیس کړم نه را دایر نه لوړ درڅال ور ور اپ کې نسکر شو بیا وخت وس کرا موډ به په الماسی کې وړای دا او یای چې د کاندورا په څې دی لټکی خپټینا جماعت بو خدای دې خور کی فکرم دای د کاندورا په څې دی لټکی خپټینا چا تیرے نام یې په کاوی هغه تیرے بوټینا نن سبو یې ټیم دا چې لګ رنگ په جوړوي فکر کوم دای نن سبو یې ټیم دا چې لګ رنگ په جوړوي څخ کولې بریخي اوی د بوټینا مننه کما چې کله وی پکم به کوم ته شي په کاټ به پریتو خیر وکي فکر کوم